نفس او مال یې الله ته خرڅول. که غواړي چې پوه شي چې نفس او مال د الله تعالی ته خرڅول د هغه لپاره عبد او عسکر کېدل څومره ګټوره سوداګري او څومره شریفه رتبه ده، نو دا تمثیلي کیسه واوره. یوه وخت یو پاچا خپلو رایانو ته 2 کسانو ته په امانت یو فارم ورکړه چې پکې فابریکه، ماشینونه، اسونه، وسلې او هر څه موجود وو. خو د جنگ او طوفانونو وخت هیڅ شی په خپل حال پاتې نه کېده، یا له منځه تلل یا بدلیدل. پاچا د خپلې لوی رحمت له مخې یو ډیر مهربان یار ورته واستاوه او په ډیر مهربانۍ سره فرمان یې ورته واستاوه: زما په لاس کې امانت زما ته خرڅ کړئ ترڅو زه ستاسو لپاره وساتم او په عبث ځای نه شي. جنگ چې خلاص شو نو په ډیر ښکلي شکل به مو بیرته درکړم. ګواکې دا امانت ستاسو خپل مال دی، نو ډیر لوړ قیمت به درته ورکړم. هغه ماشینونه او فابریکه به زما په نوم او زما په کارخونه کې کار وکړي، قیمت او مزدوري به په زرګونو ځله زیات شي، ټوله ګټه به ستاسو وي. تاسو کمزوري او فقیر یاست، د لویو کارونو لګښت نشئ کولی. ټول لګښت او سامان به زه په غاړه واخلم، ټول عاید او ګټه به ستاسو وي. تر جنگ پورې به دا په لاس کې پرېږدم. دا 5 ډوله ګټه ده چې دنه ګټه لري.